د ممبئی انډینز لپاره د هاردیک پانډیا تازهنۍ لوبډل مشري او پر وړاندې یې مخالفتونه. د گجرات ټایټنز پخوانی لوبډل مشر هاردیک پانډیا چې د آی پی ایل سږني پړاو کې د ممبئی انډینز لوبډل مشري کوي، د نوموړي د ټاکل کېدو له پیله تر اوسه یې د لوبډل مشرۍ پر وړاندې مخالفتونه او غبرګونونه نه دي څارل شوي. پانډیا چې د ممبئی پخوانی لوبغاړی دی او په تیر پړاو کې گجرات د لوبډل مشر په توګه اخیستی و، سږکال خپلې پخوانۍ لوبډلې بیرته له ځان سره کړ، خو د نوموړي یو شرط دا و چې باید لوبډل مشري ورکړل شي. د ممبئی تیر لوبډل مشر روهیت شرما چې په ټول آی پی ایل کې دویم مخکښ لوبډل مشر دی او تر اوسه یې د یادې لوبډلې په څوګونو اتلولیو کې رول لوبولی، له سږنۍ لوبډل مشرۍ کېنول شوی او پانډیا یې ځایناستی ټاکل شوی دی. د لوبډل مشر په توګه د پانډیا له ټاکل کېدو سره هغه وخت د بومرا په ګډون د ممبئی یو شمېر لوبغاړو هم مخالفت ښودلی و. که څه هم د آی پی ایل تیر کلني پړاو کې د گجرات لپاره د پانډیا لوبډل مشري د راشد خان په څیر لوبغاړو او آشیش نهرا په څیر روزونکو سره بریالۍ وه او گجرات یې تر پای لوبې ورساوه، خو سږکال یې د ممبئی لپاره د لوبډل مشر په توګه د آی پی ایل پرانیسته بریالۍ نه وه. د نوموړي د لوبډل مشرۍ پر وړاندې نه یوازې د ممبئی بلکې د نورو لوبډلو مینوال هم خپل مخالفتونه او غبرګونونه لري او د ممبئی لپاره پانډیا د لوبډل مشرۍ وړ نه ګڼي. سږکال ممبئی خپله لومړنۍ لوبه د پانډیا پخوانۍ لوبډلې گجرات ټایټنز ته وبایلله او پانډیا د لوبډل مشر په توګه خورا سختې شیبې او فشار تیر کړ، تر دې چې میدان ته راغلیو ټولو مینوالو پرې پیغور ډوله چغې او نارې وهلې چې ګواکې لوبډل مشري نشي کولی. په همدې حال کې بیا د کرکټ هندي شنونکي سنیل گواسکر د پانډیا د ډاډ او حوصلې لپاره ډیر په زغرده وویل چې د ممبئی د مینوال په توګه یې ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې شنونکي او کمنټیټران تل بې طرفه وي او کوم قطعي لوری نه اخلي. د هاردیک پانډیا لپاره تر دې وروسته د لوبډل مشر په توګه له گجرات سره مخامخ کېدل خورا سخت دي، ځکه نوموړی د یادې لوبډلې پخوانی مشر و او له ممبئی لوبډلې نشي کولی د افغان لوبغاړو په ګډون د گجرات له لوبډلې سره وجنګیږي.